بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد ورونو لکه څنګه چې د انسان جسد مریضیږي او هغې کې امراض پیدا کیږي دغه رنګې د انسان زړه چې انسان علاج ونه کړي په هغې کې هم ځینې مرضونه رامنځته کیږي او دا مرضونه ډېر خطرناک مرضونه دي ورونو. په دغې د نن ورځې په بیان کې به دا بیان کو چې د دغې خطر څه شی دی او دغه رنګې د علاجونه څه دي. نبي علیه الصلاة والسلام په یو حدیث شریف کې فرمایي افضل الناس كل مخموم القلب صدوق اللسان. د ټولو خلکو نه غوره انسان هغه انسان دی چې پاک زړه ولري او رښتینې ژبه ولري. نو صحابه کرام ویلي چې رښتینې ژبه خو موږ پیژنو چې یو سړی رښتینی اوسي، خو دا پاک زړه والا څنګه وي؟ نو نبي علیه الصلاة والسلام ورته په جواب کې ویلي التقي النقي، هغه څوک چې تقواداره وي، پاک وي، په هغې کې ګناه نه وي، په هغې کې سرکشي نه وي او په هغې کې حسد او کینه او دا شیان ورکې نه وي موجود، یعنی په زړه کې دغه مرضونه نه وي موجود. الله رب العالمین صحابه کرام د دغه مرضونه پاک کړي وو. د دې وجه نه الله رب العالمین وایي والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلهم یحبون من هاجر الیهم. هغه کسان چې مخکې کور برابر کړی، دغه رنګې خلکو ته ځای ورکړی دی او ایمان یې راوړی دی، مخکې د هجرت نه صحابه کرامو له هغوی ته هجرت نه دی کړی. یحبون من هاجر الیهم، نو دوی خوښ ګڼي هغه څوک چې دوی ته هجرت وکړي. ولا یجدون فی صدورهم حاجة، او دوی په دې خپل دغه زړونو کې او سینو کې دوی څه حسد دا نه پیدا کوي، حسد د دوی په زړونو کې نشته دی. ځکه صحابه کرامو ته الله رب العالمین دا صفات ورکړي چې پاک زړه ورته ورکړی و. ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه، او دوی چې د خپل ځان باندې نور خلک غوره ګڼي اگر که دوی باندې ولګي، یعنی نور کوم صحابه کرام چې دي هغوی چې دوی ته راځي او د دوی سره دی چې دوی خپل کور ورسره نیمه یي. دغه رنګې حتی ځینو صحابه کرامو خپله زنانه به طلاقوله بل صحابي ته ویلې، مهاجر صحابي ته چې کوم د مدینې صحابو هغې به د مکې او د مهاجر صحابو ته ویلې چې دا ته په نکاح کړه. نو دوی په دغه زړونو کې د دوی حسد نشته دا په دې وجه باندې، بلکې د مؤمنان صفات دا دي لکه څنګه چې الله رب العالمین وایي ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان. مؤمنان چې کوم دي هغوی به وایي چې کوم مخکیني دي هغوی ته الله بخښنه وکړي، د هغوی دپاره هم بخښنه غواړي او زمونږ دپاره زمونږ په زړونو کې حسد او کینه د وروستنۍ دپاره ومه ګرځئ. ځکه دا د مؤمن صفت دی چې چا دپاره به حسد او کینه په زړه کې نه وي، چې دغه د زړه د خطرناکو مرضونو څخه دی. دا سوچ وکړئ که موږ او تاسو یو څوک ووایي چې د پلاني ډېر ښه ژوند دی او ډېر په اسانۍ ورته په دغه ژوند ورته برابر شو، دغه رنګې دومره خواري مو پسې ونه کړله، نو ځینې خلک داسې وي چې هغه یې زړه کې سخته کینه راځي چې ولې زه داسې پاتې شم او هغه دغسې حالت ته ورسېده. نبي علیه الصلاة والسلام یو کس کامل مؤمن نه دی تر څو پورې چې خپل مسلمان مرور ته هغه څه خوښه ونه ګڼي چې څه خپل ځان ته خوښه ګڼي. ته ځان ته دا خوښه ګڼي چې ښه ژوند دې وي، ښه اولاد دې وي، ښه ژوند دې وي، برابر حالت کې موجود وي، خو چې بل مسلمان وي هغې سره حسد او کینه کوي، چې دا د مؤمن صفت نه دی. د دې وجې نه د جنتیانو د لویو نه لوی صفت دا دی چې الله رب العالمین ورته خپل دیدار نصیب کړي، دا په جنت کې. خو چې کله جنت ته نه وي داخل، د متقیانو دپاره لوی صفت څه دی؟ لوی صفت دا دی چې الله رب العالمین به د دوی د زړونو دغه کینې وباسي. د دې وجې نه حدیث شریف کې راځي چې اوله ډله چې جنتیان داخلیږي د سپوږمۍ په شان مخونه به وي او دغه رنګې زړونه به د یو زړه په شان وي، یعنې هېڅ کینه او حسد به یو بل ته نه وي موجوده. کله چې د یو انسان زړه مریض وي په دنیا کې هغه دغه عبادت نه حتی خوند نشي اخیستلی. چې کله د انسان زړه مریض وي د عبادت نه دغه انسان خوند نشي اخیستلی، لکه حسد وي، کینه وي، ورکي ریا وي، نور ورکي داسې اعمال وي چې هغه د زړه مرضونه دي. دغه رنګې حدیث شریف کې نبي علیه الصلاة والسلام وایي ایاکم الحسد فإن الحسد یأکل الحسنات. ځان د حسد نه وساتئ ځکه دا حسد چې دی دا نیکۍ خوري. کما تأکل النار الحطب، لکه څنګه چې اور خس سوځئ چې اور بلیږي. تاسو سوچ وکړئ چې د یو چا په زړه کې د یو چا دپاره 10 کاله
15 کاله 2 کاله څو میاشتې حسد وي نو د ده د زړه نه او دغه رنګې د عبادت نه چې دی عبادت کړی دی څومره عبادت دغه کم حسد چې دی د عبادت او حسنات د خوري د دې وجې نه الله رب العالمین وی ولا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى ځینې خلک چې یو چا سره ښه وکړي هغه بیا یادوي په هغه باندې احسان کوي چې دا هم د ریا یو قسم دی چې دا د زړونو د مرضونو څخه دی نو الله رب العالمین وایي چا باندې احسان مه کوئ او دغه رنګ یو چا تکلیف مه رسوئ چې په دې سره ستاسو صدقات باطلېږي چېرې په هر ځای کې چې کښېنې پلاني سره مې دومره ښه وکړل او دا مې ورسره وکړه او دا مې ورسره وکړه چې دا هم د زړونو د مرضونو څخه دی دغه رنګې د زړونو د مرضونو څخه چې یو مؤمن نه سره سړی جګړه وکړي او بالکل بیا هغه سره ځان نه مخ کوي او د 3 ورځو نه اضافه د هغه نه جدا شي د دې وجې نه نبي علیه الصلاة والسلام وایي چې مؤمن ته دا جایزه نه ده چې خپل مسلمان ورور نه د 3 ورځو نه اضافه د هغه سره د دښمني وساتي بلکې یو حدیث کې راځي چې د 3 ورځو نه اضافه وساتله او دی مړ شو نو دغه انسان به څنګه وي ورته به داخل شي دغه رنګې په هر یو د ګل یا دوشنبې ورځ او دغه رنګې د زیارت یا پنجشنبې ورځ د انسان اعمال نیک اعمال الله رب العالمین ته خیږي چې کله د یو چا د بل مسلمان ورور سره دښمني وي نو دغه د نیک اعمال الله رب العالمین ته نه خیږي د اعمال همداسې ورسته کېږي دغه رنګ یو بل د زړونو د مرضونو نه خپلولي قطع کول دي د دې وجې نبي علیه الصلاة والسلام وایي لا يدخل الجنة قاطع جنت ته به داسې سړی نه داخلېږي چې هغه د خلکو سره خپلې دوستۍ دا څنګه کوي قطعه کوي دغه رنګ یو بل مرض د زړونو تاسې وګورئ د هر یو مرض ګوره ډېر خطرناک دی که حسد دی او که ټولې نیکۍ دې خوړل کېږي که صلې رحمي دې ختمه کړله بالکل جنت ته نشي داخله دی نبي علیه الصلاة والسلام وایي که چېرته ریا کې الله رب العالمین دې هغه صدقات ټول د منځه وړي او هغه درته بربادوي دغه رنګې یو بل مرض چې کبر دی دا هم د خطرناکو مرضونو څخه دی د دې وجې نبي علیه الصلاة والسلام وایي چې جنت ته به هغه څوک نه داخلېږي چې په زړه کې د یوې ذرې په اندازه کبر وي او کبر دې ته وایي چې د خلکو سپک ګڼل چې هر سړی ځان درته کم ښکاري سپک درته ښکاري دې ته کبر وایي او دغه رنګې د حق نه منل چې حق درته بیانېږي هغه نه منې نو تقریبا یو 15 مرضونه هم ذکر کړ اوس به د هغې علاجونه ذکر کړو چې یو چا کې دا مرض موجود وي او په دې پوهېږي چې دغه مرض په ما کې موجود دی نو څنګه دا مرض د ځان نه ختم کړي اول دا چې ریا چې د زړونو د مرضونو څخه دی بل انسان باید د الله رب العالمین عظمت وپېژني او دغه رنګې دعا وغواړي د الله رب العالمین نه او کوم صدقات او چا سره چې ښه کوي هغه پټ وساتي دا د دې مرض دا علاج دی چې دغه انسان نه به انشاءالله د الله رب العالمین په فضل به ورنه ریا ایسته کېږي دغه رنګې چې یو انسان یو چا سره د حسد موجود دی نو هغه ته دعاګانې زیاتې کوه په مال برکت دعا ورته کوه په اولادونو باندې دغه رنګې په دې سره دغه انسان زړه کې چې کوم حسد دی دا د منځه ځي دغه رنګې چې یو چا سره دی خپلولي قطع کړې ده هغې سره بیرته اصلاح وکړه روغه ورسره وکړه یو مسلمان سره جدا شوی وي دا څو شو څلورم مرض شو چې یو خطا کېدل چې رحم دوستي چې کومه ده دا خطا کې نو دا د هغه سره اصلاح وکړه او ځان ورسره روغ کړه او راشه او درشه خپلوانو سره شروع کړه بل دا چې یو مسلمان سره جګړه کړې وي او د هغه نه دې ځان لرې کړی وي او دا داسې وخته پورې پاتې وي نو د هغه سره ځان روغ کړه ورشه دې باندې انسان نه کمیږي دغه رنګې چې انسان په دې پوهېږي چې ما کبر موجود دی یا نور خلک ورته شته کبر موجود دی نو په هر چا باندې باید سلام واچي د دې علاج دا دی چې هر مسلمان سره مصافحه کول یعنې لاس ورکول دغه رنګې روغبړ کول زموږ استاذ په اصطلاح باندې نو دا د کبر ختمونکی دی او دغه رنګې استغفر الله ډېر ویل وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعین